ارزښت لري په زړونو کې ژوندون مو پرې آباد دی هیواد دی هیواد دی هیواد دی. د کابل جلال آباد پر لویه لار پرته د سروبي ولسوالۍ ده. یاده ولسوالۍ د کابل ولایت اړوند او د کابل په ختیځ کې موقعیت لري. د سروبي ولسونه اوس الحمدلله په ارامه او ډاډمن امنیتي فضا کې خپل ژوند کوي. مشکلات خو نه لري. مجاهدین وضعیت څنګه دی؟ بیخي صحیح وضع کوي، هغه کوي دا به نشته، هغه نشته. خیر بس راځي سودا موده خپله کوي، پیسې ورکوي. مشکلات خو بیخي برقرار دی، بیخي مشکل نه ده. خیر امنیت لپاره راځي چې خیر اوسه. امنیت خود انشاءالله بالکل 100% کې امنیت ده. آرامي ده، خلک خوشاله دي. د سروبي ولسوالۍ ولسوال الحاج مولوي محمد قاسم ثاقب هم په یاده ولسوالۍ کې د ښه امنیت ترڅنګ د یو شمېر پراختیایي کارونو خبره کوي. لله الحمد د سروبي ولسوالۍ سراسر 100% کې پوره امنیت دی. هغه عناصر، هغه ډلې چې سروبي ولسوالۍ کې بې امنیتي جوړوله په وخت سره دفع شوي دي او دغه دفع شوې ده. بعضې اشخاص دغه عمومي سرک دی، وخت نا وخت یې دلته شتمن او تجاران د خلک کله کله ناکله به زورول هغه نیول شوي دي او محکمې ته سپارل شوي دي او خلک په امن شوي دي ته. نو الحمدلله د سروبي په ولسوالۍ کې 100% امن دی، مشکلات نشته، امنیتي تأمین دی. الحمدلله د سروبي ولس د امارت اسلامي دو نظام سره پوره همکاره دی، پوره همکاري ورسره کوي او وخت نا وخت موږ ته دی چې وی غواړو رسیدګي کوي او کوم مشکلات چې څوک ایجادوي د هغو په وخت موږ ته دی حل کوي او د هغو موږ چې څو د هغو مخنیوی کوو دی ته مخه تقریبا د هغو مخنیوی کړی وي. نو دغه هغه ده چې 100% کې همکاره دی، همکاري کوي. د الله نه شکردار یم چې خدای پاک د دې امریکایانو نه خدای په خیر خلاص کړي. دا ځای د شکر دی، اسلامي دولت دی، فضل خدای دی. نو د ماجتونه ښه په حال دي، فضل خدای دی. الله نه شکردار یم، ډېر ښه وخت دی. ټول همکاره دي، داسې قدر و قیمت ورته ورکوي چې اندازې نه وي. ډېر ورته ټول واړه او غټ خوشحاله دي. الحمدلله فضل د خدای ده چې دا امارت راغلی، ښه کار یې کړی، ښه امنیت ده، کسې په کسې غرض نشته. چې هر څوک څه کوي هغه خپل هغه باندې کوي، بس چاته څوک څه نه وایي نو څه یې. د سروبي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه هم د خپل پلان مطابق هره ورځ د ولسونو د لا ښه امنیت خوندي کولو په موخه د کابل ننګرهار پر لویه لار ثابت او سیار چک پوینټونه لري او هغه کسان چې په دغه لار د هیوادوالو لپاره خنډ جوړوي د دوی له لوري نیول کیږي او اړوندو ادارو ته سپارل کیږي. موږ دغلته چک پوینټ دپاره ولاړ یو دغه ولس د خدمت په خاطر باندې. دا چک پوینټ چې ده دا دې لپاره ده چې دې کې مشکوکه خلک، هغه خلک چې هغه لکه غلس و موټران دلته ډېر خلک راتښتوي، هغه موږ ګیرو، دلته رانیولي دي، ګیر کړي دي بار باندې. تقریبا د یو نیم کال کې موږ ډېر کسان دلته نیولي. دغه چک پوینټونه د دې لپاره نه دي چې موږ خلک آزار کړو، د خلکو د آزارېدو لپاره نه دي. دا خاص د دغه لپاره دي د ملت د ځورېدلي دي، د کړېدلي ملت د هوساینې د یو ښه امنیت، ډاډمن امنیت په خاطر باندې چې غل او غدوی دا هر څه ورک شي. دې په خاطر باندې موږ هغه ګاډي راتاوو چې مشکوکه وي، موږ ته د مسؤلینو د امنیت د خوا نه خبرداری راکړل شي چې دغه ګاډی دغه لمبر پلیټ والا دا مشکوک ده، دا ونیسئ. نو هغه ګاډي موږ راتاوو، تلاشي هم کوو. د هغه که چېرته مشکل پکې بیا هغه خپلو مسؤلینو ته راجع کوو او هغې ته ورلیږو. هسې مشکل پکې نه وي، نور هغه ګاډو سره موږ کار نه لرو. خلک چې په دغه لویه لار تګ او راتګ کوي د امنیتي ځواکونو له برخورد څخه خوښ ښکاري. الحمدلله بیخی چک پوینت‌ها بیخی الحمدلله بیخی امنیت بیخی تامین بود، مشکلی در آن نیست. خوش هستیم از مسئله امارت اسلامی افغانستان. الحمدلله آرامی است، دیگر دوز و رازن نیست. شب و روز که میگردم هیچ گپی نیست. د سروبي ولسوالۍ امنیه قماندان هم د دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت د ډاډ وړ بولي او د ښه امنیت راوستو پایلې د خلکو بې دریغه همکاري بولي او له دوی مننه کوي. الحمدلله په سروبي ولسوالۍ کې امنیت ډېر برابر دی
امنیتي مشکلات نشته الحمدلله یو نوع امنیتي مشکلات موږ نه لرو. دا خو یو داسې ولسوالي ده چې یو ډېره لویه لار پر پرته ده لکه د کابل جلال آباد یا کابل تورخم یا په مثال سره د ټول افغانستان مشلۍ د بل ملک سره چې پاکستان دی. بیا دا یو بله داسې ولسوالي ده چې تقریبا د 4-5 ولایتو سره سرحد لري لکه جلال آباد، لغمان، کاپیسا، پروان، خپله کابل. د نشهیي توکو پر برابر باندې یا مبارزه الحمدلله مجاهدین په پوره ډول یې مخنیوی کړی دی. انشاءالله مخنیوی به وهم سي نو انشاءالله دې ته زموږ مجاهدین پوره متوجه دي د نشهیي توکو مخنیوي ته. وطن دی وطن دی وطن دی او وطن